السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د برازیل بشردوستانه ویزو لپاره چې په شپږو مهمو هیوادونو کې نوملیکنه کیږي او هغه هیوادونه ګرانو کتونکو ما تاسو ته په تیره ویډیو کې معرفي کړي چې تاسو کولی شئ له دغې شپږو هیوادونو نه نوملیکنه وکړئ. خو بیا ګرانو کتونکو زمونږ ډیری مینوالو زمونږ د چینل کتونکو او همدغسې ګرانو کتونکو زمونږ ډیری پښتنو ورونو به مونږ ته کمنټونه کوو او په کمنټونو کې به د دغې شپږو یادو هیوادونو د ایمیل یا د بریښنالیک بیله بیله غوښتنه کوله. نو ګرانو کتونکو په همدغه لحاظ باندې ما وغوښتل چې تاسو په اسانۍ سره وشئ کړلی چې د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزو ایمیل یا بریښنالیک پته له دغې ویډیو نه په سهولت سره ترلاسه کړئ. نو ګرانو کتونکو راځئ په دې ویډیو کې زه تاسو سره شریکوم چې تاسو په دغه شپږو یادو هیوادونو کې که چیرته وغواړئ د برازیل هیواد بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه وکړئ او د نوملیکنې نه وروسته خپل اسنادونه یا خپل ډاکومنټس د یاد هیواد سفارت یا کونسلګرۍ ته ورولېږئ تر څو چې هغوی تاسو ته اپاینټمنټ یا ملاقات درکړي. ګرانو کتونکو هغه شپږ یاد هیوادونه یا سفارتونه چې دي هغه په تهران کې دي، په ابودوبۍ کې ده ګرانو کتونکو، په انکره کې ده، په قطر دوحه کې، په اسلام آباد پاکستان کې او همدغسې په مسکو کې. نو ګرانو کتونکو د دغې ټولو ایمیلونه ما تاسو ته راجمع کړي دي، ټول به زه تاسو سره شریکوم او تاسو کولی شئ دغه ایمیلونه د همدې ویډیو د ډسکرپشن برخې نه راکاپي کړئ او تاسو خپل اسنادونه ډاکومنټ ولېږئ تر څو چې تاسو ته اپاینټمنټ یا انټرویو راشي او د انټرویو نه وروسته ستاسو د برازیل بشردوستانه ویزې تاسو ته پراسس شي. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ نو بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګینټۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نوي ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې ګرانو کتونکو د ویډیو لپاره کم نه کم یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ او که د ویډیو نه معلومات ترلاسه کړه څه ناسم ترېنه زده کړه ویډیو د خپلو نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ګرانو کتونکو دغه بریښنالیکونه تاسو کولی شئ د مختلفو ویب سایټونو نه راواخلئ او مخصوصا تاسو کولی شئ چې د دغې شپږو یادو سفارتونو ویب سایټ ته ورشئ. نو ګرانو کتونکو خو هغه دې نه به لږ تاسو ته سخته وي ګرانو کتونکو دغه ایمیلونه ټول ما تاسو ته په یو صفحه کې راټول کړي دي، د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، کولی شئ راکاپي کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو دغه زموږ سره ایمیلونه دي، زه لږ تاسو ته معرفي کوم. وګورئ ګرانو کتونکو اول نمبر یا لومړی زموږ سره پاکستان یا اسلام آباد کې د برازیل هیواد چې کوم سفارت یا کونسلګرۍ ده نو دلته کې ګرانو کتونکو دغه وګورئ دا د هغوی د کونسلر ایمیل دی. دغه ایمیل تاسو کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن برخه نه راکاپي کړئ. که چیرته تاسو وغواړئ پاکستان اسلام آباد کې یا د کونسلګرۍ ته خپل اسنادونه ور واستوئ نو ګرانو کتونکو دغه ایمیل دی، دې ایمیل ته تاسو کولی شئ چې خپل ملاقات ور ولېږئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو بیا راځو ایران یا تهران ته. د ایران لپاره ګرانو کتونکو زموږ سره دوه ایمیلونه دي چې یو ګرانو کتونکو دغه اول نمبر ایمیل دی چې دا د جنرال کویریز لپاره دي. دې کې که چیرته تاسو د برازیل د ویزو په اړه څه ستونزه ولرئ، څه سوال ولرئ، دغه ایمیل نه کولی شئ تاسو معلومات ترلاسه کړئ. دې ایمیل ته تاسو خپل سوالونه ور واستوئ، دوی به تاسو جواب درکړي. بیا که چیرته تاسو غواړئ چې اپاینټمنټ یا ملاقات واخلئ نو ګرانو کتونکو دغه بیا د دوی د کونسلر ایمیل دی. د کونسلر ایمیل ته تاسو خپل ډاکومنټ اسنادونه ور واستوئ او د وخت په تېرېدو به ګرانو کتونکو تاسو ته اپاینټمنټ درکړي. همداسې راځو ګرانو کتونکو دوبۍ. په دوبۍ کې ګرانو کتونکو ابودابي یا ابودوبۍ کې د برازیل هیواد سفارت دی. نو دغه اول ګرانو کتونکو د دوی د معلوماتو ایمیل دی. دې تاسو کولی شئ چې خپل کویریز خپل سوالونه ور ولېږئ، هغوی به تاسو جواب درکړي. او دغه لاندې ګرانو کتونکو د دوی د کونسلر ایمیل دی. په دغه ایمیل یا دې بریښنالیک باندې تاسو کولی شئ چې خپل اسنادونه ورته جمع کړئ او ګرانو کتونکو هغوی به تاسو ته اپاینټمنټ یا ملاقات درکړي. همدغسې ګرانو کتونکو هغه کسان چې په قطر هیواد کې اوسیږي، په قطر کې په دوحه کې ګرانو کتونکو د برازیل هیواد سفارت یا کونسلګرۍ ده او دلته کې ګرانو کتونکو دلته هم دغه دوه ایمیلونه دي چې اول ایمیل د سوالونو یا ځوابونو لپاره دی
دې نه تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې هغوی سره شریکې کړئ، هغوی به تاسو ته ستاسو د پوښتنو مطابق جواب درکړي. د دې نه وروسته ګرانو کتونکو که چېرته تاسو وغواړئ چې قطر هیواد کې اپاینټمنټ ترلاسه کړئ، هلته کې مو نوملیکنه کړې وي ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ چې دغه ایمیل ته تر دې برخې پورې د ایمیل راکاپي کړئ، خپل اسناد ورته واستوئ، نو ګرانو کتونکو تاسو به اپاینټمنټ راشي. د دې نه وروسته ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په ترکیه انکره کې لاسرسی ولرئ یا هلته کې ژوند کوئ، نو تاسو کولی شئ ګرانو کتونکو په ترکیه کې هم د برازیل هیواد بشري ویزو لپاره نوملیکنه وکړئ. نو دا ګرانو کتونکو د برازیل هیواد په ویب سایټ کې دغه هیوادونه ذکر شوي دي چې په دغو یادو هیوادونو کې تاسو کولی شئ چې نوملیکنه وکړئ او هغې نه تاسو اپاینټمنټ ترلاسه کړئ. نو ګرانو کتونکو په انکره کې چې کوم کنسلګري ده، نو ګرانو کتونکو د هغې کنسلګري دغه دواړه ایمیلونه هم ما دلته کې اچولي دي. نو ګرانو کتونکو دغه اول چې دی معلوماتي ایمیل دی، دغه ایمیل باندې تاسو کولی شئ خپل کویریز خپل مشکلات حل کړئ. او ګرانو کتونکو لاندې بیا د کونسلر ایمیل دی، د دغې کونسلر د ایمیل په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې په انکره کې ځان لپاره اپاینټمنټ یا ملاقات واخلئ، او هغې نه وروسته چې کله تاسو هلته کې لاړ شئ انټرویو ورکړئ، تاسو کولی شئ چې خپله ویزه د هغې نه ترلاسه کړئ. همدغسې ګرانو کتونکو هغه کسان چې په روسیه یا رشیا مسکو کې غواړي چې د برازیل هیواد بشري ویزه ترلاسه کړي، هلته کې که چېرته تاسو په مسکو کې اوسېږئ، تاسو کولی شئ ګرانو کتونکو د دغه ایمیلونه استفاده وکړئ، د دې ایمیلونو نه ګټه واخلئ. ګرانو کتونکو د تل په څېر دغه اول ایمیل چې دی، نو دې نه تاسو کولی شئ چې خپل جنرال کویریز یا خپل عمومي سوالونه یا مشکلات ترې نه حل کړئ. او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه لاندې ایمیل چې دی، نو دا په مسکو کې د کنسلر ایمیل دی، نو تاسو کولی شئ چې دلته کې کنسلر ته خپل ایمیل ورواستوئ، او د دې نه تاسو کولی شئ چې اپاینټمنټ واخلئ، ملاقات واخلئ، او چې کله ګرانو کتونکو ستاسو اپاینټمنټ او ملاقات وشي، نو هغې نه وروسته بیا تاسو ته ویزه هم درکوي. نو ګرانو کتونکو دغه ټول ایمیلونه وو چې تاسو کولی شئ ترېنه ګټه واخلئ، د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی، کولی شئ هغې نه کاپي کړئ. ګرانو کتونکو دغه ویډیو ځکه ما ضروري وګڼله چې تاسو به بیل بیل د دغه هیوادونو ایمیلونه زموږ نه غوښتل، نو دغه ګرانو کتونکو په ټولیز یا په مجموعي شکل باندې ایمیلونه شو چې د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې ما تاسو اچولي دي. کولی شئ ګرانو کتونکو چې هغې نه کاپي کړئ، او تاسو کولی شئ چې دغې باندې خپل اسنادونه د برازیل هیواد بشري ویزو ته ورولېږئ او دغه ویزې ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو امید لرم چې له دغې ویډیو نه به مو څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. که ویډیو مو خوښه وي، ویډیو خامخا د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.